کله چې کور کې همداسې د خوراکي شیان را ختم شي نو موږ ډېر ځورږو، ځکه چې پلار مې معذوره دی، د کور سرپرست هم زه یم. که زما دا علاج په وخت باندې ونه شو نو کیدای شي چې دا سلسله نور هم زیاته شي. داسې ژوند مې تېر کړ لکه بندي چې یم، ځکه تاسو یوه ورځ په یو کور کې کښېنئ باندې به زړه م کېږي ملګرو انډیوالانو سره چکر ته هر ځای ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدمونو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمنو دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غربت زولنې نن سبا د هر چا په لاسونو کې دي او هر انسان په سوچ او په فکر کې راګیر دی چې زه په څه طریقه باندې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړم. خو دغه د غربت کیسه به بیا هم دغومره نه وي بده، خو کله چې غربت هم وي او په کور کې مریضتیا هم راشي نو دا یې بیا پسې لا دوهم غم وي. زما تر څنګ دغه ګلالی ځوان چې تاسو ګورئ، یو طرف ته غربت دی ورباندې او بل طرف ته معلول دی. تقریبا دوهم کال روان دی د دې ورور چې په دغه ویلچر کې تیر کړل او د بل لاس ته محتاج دی. تاسو د ځان سره فکر وکړئ، یوه ورځ دوه ورځ یا یوه اونۍ به ستا خدمت به څوک کړي او ستا پالنه به وکړي، خو 2 کاله ډېره سخته ده او دې ورور ته الله رب العزت غټه سینه ورکړې ده. الله دې ورته نور توفیق هم ورکړي. نو نور هر څه به د دې ورور نه واورو. او دوستانو یوه یادونه کوم او هغه دا چې کله چې څوک ډېر مجبوره نه شي او مجبوره نه وي نو هغه هېڅکله د کیمرې مخې ته نه راځي، ویډیو نه کوي د ځان او نه لیدونکو ته خپل حال ورښکاره کوي. دا ورور چې نن زما څنګ ته راغلی او غواړي چې زما نه ویډیو وشي او دغه درانه لیدونکي زما په حال باندې خبر شي نو پوه شه چې دا مجبوریت راتنګ کړی دی او مجبوره دی. نو قدرمن دوستانو، د دې ورور سره یو څه لنډې خبرې کوم او په حال باندې تاسې خبروم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم الخاش دی. په ما باندې کوټې چت را پرېوتی و 2 کاله مخکې. 3 میاشتې مې کوز پاکستان کې تېرې کړې او بیا یې راته ویل چې بیا 3 میاشتې بعد راشه. بیا د اقتصادي مشکلاتو له امله بیا لا نړم، ځکه چې پلار مې بې دسته دی، سپین ږیری هم دی. دې نږدې دا 4 میاشتې چې بیا یې خم ماته شو، په لاس هم بې دسته دی. ما 2 کاله په دې ویلچر کې تیر کړه او داسې ژوند مې تیر کړ لکه بندي چې یم، ځکه تاسو یوه ورځ په یو کور کې کښېنئ باندې به زړه م کېږي ملګرو انډیوالانو سره چکر ته هر ځای ته. 2 کاله وشو چې زه په دې ویلچر کې ژوند کوم. که زما دا علاج په وخت باندې ونه شو نو کیدای شي چې دا سلسله نور هم زیاته شي. او کوم ورونه چې دي ما سره په دې دغه کې مرسته وکړئ، که نغدي او هر رقمي که نه ما سره مرسته وکړئ چې زه د خپل علاج په وکړم او پاکستان له لاړ شم، ځکه چې ما ته ویل چې 3 میاشتې وروسته راشه او دا هم 6مه میاشت ده چې زه بیا نه یم تللی پاکستان ته. اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. کله چې کور کې همداسې د خوراکي شیان را ختم شي نو موږ ډېر ځورږو، ځکه چې پلار مې معذوره دی، د کور سرپرست هم زه یم، مشر زوی زه یم. زما نور 2 ورونه دي کوچنیان دي، یو یې 10 کلن دی او بل یې 7 کلن دی او ډېر سخت حالات دي. الله دې په هېڅ چا باندې نه راولي. تاسو ته خپل هم پته ده چې وطن کې حالات خراب دي. زیاتره ورونه چې په خارج کې دي او بهر کې دي هغه له ما سره مرسته وکړئ. څه چې په وس کې وي هغه را سره وکړئ، چې هر شی وي. قدرمن دوستانو، د دغه ورور خبرې مو واورېدې. والد صاحب هم معذوره دی او چې کله روغ و هغه فقیر به هم دغه تورخم دروازې ته تلو، لاسګاډی به یې چلاوه، ویلچر به یې چلاوه، خو هغه هم اوس ورته معذوره شوی دی. نو د دغه ورور خبرې مو په خپله واورېدې او موږ هم درته دغه خواست کوو چې ستاسو په مرستو باندې په دغسې کورنیو کې هغه مشکلات ختم شوي دي. ستاسې لږ څه کوي او که ډېر څه وي چې څومره مو په وس کې وي په هغې باندې دغسې خلکو په مخونو خنداګانې راغلي دي، د دغسې خلکو دعاګانې قبلېږي. نو د دغسې معذوره خلکو دعاګانې واخلئ. دا هم ستاسو په څېر یو تکړه ځوان و په دغه ولس کې موږ لیدو، خو بدبختانه چې د الله رب العزت له طرفه یو امتحان ورباندې راغی، د کوټې چت ورباندې راپرېوتو، دغه ملا یې ماته شو. د ملا نه بعد یې 3 میاشتې په هسپتال کې تېرې کړې. بیا ورته ډاکټرانو ویلي چې ته به راشي، خو اوس ورسره
هیڅ نشته، دومره روپۍ ورسره نشته چې دغه ځای نه په ګاډي کښېني او د تورخم دروازې پورې لاړ شي. نو په هر هیواد کې چې قدرمنو دوستانو د دې ورور د ټلیفون شمیره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او زموږ د واتساپ شمیرې هم درته ښکاري. د دغه ورور سره جدي مرستې وکړئ، که زموږ له درکه یې کوئ او که نیغ په نیغه د ده سره اړیکه نیسئ، که علاج مو له وسه کېږي، که همداسې 1000 یا 2000 یا 5000 روپۍ مو هم د وسه کېږي، نو چې څو ورونو مرسته راټوله شوه یو څه ناڅه چاره ورباندې روانېږي. ډېره زیاته مننه.